السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولای شئ چې د موبایل ډیټا د ټول عمر لپاره ډیلیټ کړئ. او دوستانو ګوره کله چې تاسو خپل موبایل خرڅوئ نو تاسو په موبایل کې پرسنل تصویران پراته وي، پرسنل ویډیوګانې پرتې وي، نو تاسو صرف هغه ډیلیټ کړئ او بیا خپل موبایل خرڅ کړئ. نو تاسو دا سوچوي چې هغه ډیټا خو ما ډیلیټ کړه نو هغه څوک بیرته نشي راوړلی. نه دوستانو، کله چې بیا تاسو په موبایل باندې څوک ریکوري استعمال کړي نو تاسو هغه پرسنل تصویران، پرسنل ویډیوګانې کوم تاسو ډیلیټ کړي وي هغه بیرته راوړلی شي. نو په دې ویډیو کې تاسو ته یو سټینګ درښیم که چیرې تاسو د دغه سټینګ په ذریعه سره په خپل موبایل کې پرسنل تصویران او پرسنل ویډیوګانې ډیلیټ کړئ نو بیا به هیڅوک هم هغه ډیټا بیرته نشي راوړلی. او هو دوستان ګوره کله چې تاسو خپل موبایل خرڅوئ نو د دغه سټینګ په ذریعه سره په خپل موبایل کې ډیټا ډیلیټوئ او دویم له هغه بعد بیا خپل موبایل ریسټور کړئ. نو بیا چې ستاسو په موبایل باندې هر څوک ریکوري هم استعمال کړي نو بیا به هم هغه ډیټا بیرته نشي راوړلی. نو ډیر ضروري سټینګ ده، ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خاماخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرائب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو تر ویډیو شروع کېدو مخکې که چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ او که چیرې تر دا وسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د موږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه غنټې نښان باندې کلیک وکړئ او په آل باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده موبائل گو. دغه اپلیکیشن په پلی سټور کې نشته او د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ طریقه تاسو ته د دغه ویډیو په اخر کې درښیم چې دغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. دوستانو په دې اپلیکیشن کې نور هم ډیر کارونه کیږي خو په لاله تاسو ته په دې اپلیکیشن کې هغه دوه مین اپشنان درښیم. نو راځو ګوره په دې کې دریم اپشن د پریویسی په دغه پریویسی بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پریویسی بټن باندې کلیک وکړئ لاندې بیا یو اپشن د سیف اریزر په نامه باندې په دغه سیف اریزر بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سیف اریزر بټن باندې کلیک وکړئ ګوره په دې کې دوه اپشنان دي، یو د فوټو اریزینګ او یو د ویډیو اریزینګ. د فوټو اریزینګ په ذریعه سره تاسو په موبایل کې د موبایل تصویران د ټول عمر لپاره ډیلیټولی شئ او د ویډیو اریزینګ په ذریعه سره بیا تاسو په موبایل کې د موبایل ویډیوګانې د ټول عمر لپاره ډیلیټولی شئ. نو د دواړو طریقه یو رقم ده. راځو اوس ګوره تصویران د ټول عمر لپاره ډیلیټو. سمپل به تاسو په فوټو اریزینګ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په فوټو اریزینګ بټن باندې کلیک وکړئ نو دا کونج کې د سرکل غوندې بټن ده، په دې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ټوټل تصویران، ټوټل فولډران به سلیکټ شي. لاندې اریز ناو بټن ده، په دغه اریز ناو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ نو دا ټول تصویران به د ټول عمر لپاره ډیلیټ شي. نو زه ټول نه ډیلیټوم ځکه دا ټوټل د ما پرسنل تصویران دي. زه راځم دغه دوه تصویران د ټول عمر لپاره ډیلیټوم. نو دغه دوه ما سلیکټ کړو. لاندې اریز ناو بټن ده، په دغه اریز ناو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا به تاسو په اریز ناو بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اریز ناو بټن باندې کلیک وکړئ ګوره دلته تاسو ته یو کوچنی میسج درکوي. دلته تاسو ته وایي د selected files will be completely destroyed, it is irreversible, are you sure. وایي ګوره وایي دغه کوم تصویران تاسو سلیکټ کړي دي دا به د ټول عمر لپاره تباه سي، ختم به سي او دا ایریورسیبل یعنی دا بیرته نه ریکور کیږي، بیرته نه راځي. آر یو شور یعنی ته غواړې چې دا د ټول عمر لپاره ډیلیټ کړې. نو زه بالکل زه غواړم دا د ټول عمر لپاره ډیلیټ کړم. لاندې اوکې بټن ده، سمپل به دغه اوکې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اوکې بټن باندې کلیک وکړئ ګوره هغه دواړه تصویران د ټول عمر لپاره ډیلیټ سو. نو سمپل په دغه ډن بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دغه رقم ویډیوګانې هم په دې طریقې سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره ډیلیټولی شئ. او هو دوستان ګوره دغه اپلیکیشن چې کله هم تاسو په خپل موبایل باندې استعمال کړئ د دې اپلیکیشن په ذریعه سره د دې سټینګ په ذریعه سره چې کله هم تاسو په موبایل کې ویډیوګانې او تصویران ډیلیټ کړئ نو له هغه بعد بیا خپل موبایل ریسټور هم کړئ. نو کله چې تاسو د دې سټینګ په ذریعه سره د موبایل ټوله ډیټا ډیلیټ کړئ او له هغه بعد خپل موبایل ریسټور کړئ نو بیا به هیڅوک هم ستاسو موبایل ډیلیټ شوی ډیټا بیرته نشي راوړلی. نو راځو دوستانو زه تاسو ته د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ طریقه درښیم چې دغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوئ ځکه دغه اپلیکیشن په پلی سټور کې نشته. دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ، هغه که هر براوزر وي مایوسي براوزر خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ talim.com/mobilegو. دغه به تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ او سمپل په گو بچن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په گو بچن باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به دغه ویب سایټ خلاص شي. لاندې به ولاړ شئ، لاندې تاسو ته دلته ډاونلوډ بټن درکوي. نو سمپل په دغه ډاونلوډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن به تاسو له دغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ
او د داس نور خسته ویډیوګانو لپاره د چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم خسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور خسته ویډیوګانې کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.